سلام قدرمنو لیدونکو هر چیرته خوشحاله او آرامه اوسئ. دغه د پولین ته راغلمه. دغه سیمه د چک په بادر باندې یوه سیمه پرته سیمه ده. دا سیمه په نامه د سکلاشکا پوری باندې نومیږي او دا کلی به ګورو څنګه دی، خلک یې څنګه دي، څه شي لري. نو تاسې د ما سره اوسئ. کوشش کوم چې ډېر ښایسته شیان تاسو ته راټول کړم. ډبرې رنګه ډبرې هلته په پولنډي باندې لیکلي دي. نه پوهېږم چې دا د دې اصلي رنګ دی او که دوی رنګ کړي دي، په دې باندې زه نه پوهېږم. درنو لیدونکو، دا د دې سیمې چې سکلاسکا پوری باندې نومیږي، دا د دوی تاریخي څلی دی چې په 1945 کې دغه ډبره دلته کېښودله شوې ده. دغه د اوسپنې یو نشان او دغه لیکل پې شوي دي. نو دلته ډېر چې هر څوک د هر ځای نه راځي خامخا دلته راځي. زه هم راغلمه. که تاسو په دې کې تاسو انټرنیټ کې ریسرچ کوئ، ځئ ګورئ، ځوانان ډېر تکړه دي که نه، نو زړه مې غواړي چې هغه دی نو دا وګورئ. دغه د ژوندیو سره ولاړه یم او دغه ډبره ده. نو ښایسته سیمه ده، کلیوالي ژوند، ښایسته کورونه، پاکه هوا او آرام او سکون دی. د ما زیات کلیوالي ژوند خوښېږي، کلیوالي سیمې مې خوښېږي نسبت ښارونو کې. ښارونو کې ډېر زیات شور وي، نو د آرامې سیمې مې خوښېږي. نور سایل به په تاسو باندې وکړم. هلته تاسې مخامخ یوه لویه تخته ده چې په هغه کې الوتونکې ده، وزرونه یې خلاص دي، د اسمان په لوري باندې الوت کوي، زرین وزرونه لري. او دې خواته بیا یو میز کېښودل شوی دی چې د لرګیو هغه دي، څلور خوا کې انسانان هغه جوړ شوي دي چې دوی ولاړ دي مجسمې. همدارنګ دې خواته یو سکلیټ دی، د یو سرباز غوندې ښکاري، او داسې بل سپین ږیري سړي سره عکس دی، دا رسامي شوی دی. دلته ورشه چې څه شی دی. ای خواته هماغلته د یو ځناور هغه یې په اوسپنه کې جوړ کړی دی چې دا د څه شي نشان دی، نه پوهېږم. دلته به وګورو چې نور څه شي دي دلته. جالبه دي، په زړه پورې دي. زه به یې تاسو ته راواخلم. موزیم دی او د دې سیمې او رقم عکسونه د دې منطقې کې ښودل شوي دي. دلته وګورئ، ښایسته چوکۍ ده، ډېره انتیکه. ډېر ښایسته موزیم دی او دلته تاسې ګورئ چې یو سړی ولاړ دی او له غره نه لرګي راکښته کوي. دا قیمتي ډبرې دي، ډول ډول ډبرې دلته کېښودل شوي چې دا په همدې وطن کې پیدا کېږي. دا هم یوه پولنډي پخوانۍ ښځه ده چې د هر رقم لباس به یې اچو، ولاړه ده. دا هم المارۍ ده، حتما د جامو المارۍ به وي.
دلته لکه د دوی پخوانی ژوند انځوروي چې دلته په الماریو کې به دوی قابونه کېښودل، پخواني لوښي کېښودل شوي دي ښکاري، او قاشق پنجې ده، همدارنګه یو سړی دلته ناست دی، دوی هغه یې کړی دا میز لکه پخوانی ژوند چې غټه خاورینه کاسه به یې وه، قاشق پنجې به وې، دا یې د واینو یا د بیرو ګیلاسونه دي، همدارنګه داسې یو وړه المارۍ، واړه واړه ګیلاسونه، خواته چې تاسې وګورئ غټې هغه دي د خمونه چې پکې شراب خوړل کېږي او چاینکې، همدارنګه پخوانی ډیزاین المارۍ دي، او دوی هم لکه پخوا به داسې خپل عکسونه به یې سره په کور کې ځړول. دا ټول د یو کور د یو ژوند د یو پولنډي د کور د ژوند انځورګري کوي. تاسې دلته د ټایپ ماشین ګورئ او دلته د لیکوالانو عکسونه او کتابونه هم ایښودل شوي دي. دا ښکاره کوي چې همدې لیکوالانو به په دا رقم ماشینونو باندې به دوی ټایپیستي کوله. اوس خو د کمپیوټر وخت دی او له کمپیوټره پسې راووتلو لیپټاپ نه، اوس دا په موبایل کې اکثر لاندې کیسې او ناولونه زه په خپل موبایل کې لیکم. نو اوس زمان یا وخت څومره بدل شوی دی. 100 کاله وروسته به خدای داسې بیا به دا هم نه وي، دا به هم نه وي، په هوا کې به خلک لیکل کوي. دلته یو غټ کتاب کېښودل شوی دی او دلته خلک راځي، ګوري او خبرې کوي. ما ویلې سلامونه، زه وږمه صبا عامر د افغانستان پښتنه لیکواله، له دې موزیم څخه مې لیدنه وکړله. درناوی د تاریخ ولیکه. ما دوی ته په انګلیسي ژبه ولیکل چې زه افغان خبریال او شاعر نجیب عامر یم او خوشحاله یم چې ستاسو ښایسته تاریخ او ستاسو د ښایسته کلتور نه خبرېږم. بیا مې په پښتو ژبه ولیکل چې افغانستان زنده باد. که غارمر در باندې راغله کله چې اروپایي وادونو کې، نو که افغانه یا ترکی دکان مو پیدا نه کړو، نو د لوږې لپاره یا د هغه لپاره ښه سهولت دا ده چې پیزا تاسې کولی شئ وخورئ. مارګریتا پیزا لکه ایټالوي پیزا ده او هغه کې د حلال چانس ډېر زیات دی په دې چې یوازې پنیر دی او لکه روب د بانجان رومي ورسره یې. بیا نو موږ نن مکسیکويي پیزا مارګریتا راوغوښته چې په هغه باندې لږ چرګ اچولی و، مرچکې پکې اچولی و. مکسیکویان لکه افغانان غوندې لوبیا ډېر خوري، لوبیا وه پې، او همدارنګه هغه و جوار و، د جوارو دانې وې پې، زیتون و پې، مزهدار و. اوس نو لږ ښار کې ګرځو، بیا به ځو هوټل ته او سبا به هم دلته یو له خیره. بس د خدای په امان زه به لاړ شم د کمرې یا د ویډیو د جوړولو لپاره.
راځه دا هوټل ونیو او ښایسته ځای دی دلته به ماشومان یې هغه کوي او دا نو یوه دانه بټکه ده چې دا نو مڼه کې واخیستله او بس پلار ته همدا ویلې چې په ډوډۍ ته یې پلار پرې نه ښود وایي زر که ماته به دا بټکه اخلې وګوره دومره غټه وایي دا به راته اخلې بس هغه به ځوروله مخامخ بله کوټه ده دا به د ما او د عمر کوټه وي او دا یې حال دی د ډوډۍ میز دی ښایسته او اشپزخانه هم لري خو د باندې منظره د هوټل ډېره ښایسته ده ښایسته هوټل دی او لاندې شنې ونې ښایسته طبیعت کلی یو دا چې زه راغلم رښتیا هم یو دا شاوخوا ټوله مثبته انرژي و انسان خوشحاله کیږي د انسان روان خوشحاله کیږي منفي انرژي پکې نه وي چې منفي انرژي په هوا کې ګرځي په انسان باندې سترس راځي خفه کیږي زړه خو دلته ټوله مثبته انرژي وه که ښار کې وګرځېدو موزیم مو ولیده همدا اوس وګورئ ډېر ښایسته منظره ده او ایخوا ته د دې غرونو شاته چک دی دا تپه چې تاسو ګورئ د دې شاته ایخوا ته چک دی نو دا په بارډر باندې پرته سیمه ده طبیعت ښکلی دی دا ځنګل دی غاټ ځنګل دی خدای دې وسه راکړي چې ډېره دنیا کې وګرځم د خدای نه خوشحاله یم په دې خاطر چې څه مې غوښتي هغه یې راکړي دي زه به د دې شیانو وړ نه وم خو بس د خدای پیرزوینه ده په ما باندې هر وخت شکرګزاري یې کوم او غواړم چې ټول انسانان چې د ځمکې په سر دي د دوی ټولو د ارمانونه پوره سي که غواړي چې لکه وږمه غوندې الوت وکړي همدغسې دپاره دنیا سره وګرځي خوشحاله او ارامه اوسئ او دغه ویډیو چې زه تاسو ته جوړوم خدای کې چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي زما خو دا ځای ډېر خوښ شو راغلم هدف مې ویډیو نه و چې ویډیو خو راغلو اوړی دی ماشومان مو هم راوستل نورو هېوادونو ته به هم ځو بیا به د نورو هېوادونو څخه هم تاسو ته ویډیوګانې وکړم که ژوند هر چېرته وئ خوشحاله او ارام سئ او خاص کر دلته راغلی یم پولینډ ته په پولینډ کې ټول افغانان چې میشت دي زما ورته ګېډۍ ګېډۍ ګلونه او نیکې هیلې او دا د غرونه او تپې چې ښکارېږي د ځنګلونه چې ښکارېږي دا ونې چې ښکارېږي د دې ټولو په اندازه د ما سلامونه دې ورته وړاندې خوشحاله او ارامه ژوند دې ولري سلامونه سهار مو په خیر دلته سهار شو او نجیب ویلې وایي راځه چې لاړ شو هغه ته د باندې به ناشته وکړو ماشومان لا ویده دي په دې چې ډېر ستړي شوي وو نو ما په کور کې روغنزوخۍ پخ کړې زه همیش سفر ته چې ځم روغنزوخۍ کیک یو شی پخوم وچه میوه هم راوړم په دې چې لکه اوس دا دلته موږ ته د ناشتې ځای ډېر نږدې نه دی ډېر لرې دی باید ته 20 دقیقې یا 25 دقیقې باید مزل وکړې نو دا د روغنزوخۍ مې پخ کړي دي ځان سره مې راوړل او یو ډېر ښایسته ماښام تېر شو شپه 10 بجې یو سکون و دلته دوکانونه نشته یوازې د غره لمنه ده او دغه هوټل دی نو بس اسمان دی په 10 بجو 11 بجو د شپې هم ډېر زیات صاف و خاموشي وه د ونو موسیقي وه انسان اورېده چې ونې څنګه ثنا کوي څنګه موسیقي اوروي او ډېر ښایسته هغه و سهار همدارنګه مرغان و یوه خاموشي د دې اوس حرکت شروع شو نن به ځو یو څو ځایونه به ګورو او بیا به ماښام ته پراکټس چای مې وڅښلې او
وروسته به ماشومان راویښو په دې چې ماشومان د شپې راغلل او ډېر ستړي شوي وو بیا نه پس لږ نه خپل وای فای و موبایلونه یې وو نه پوهېږم څو بجې ویده شوي دي اوس تر اوسه ویده دی غږ مې نه دی ورته کړی خو وروسته به راجګ سي یو شاور به واخلي جامې به واغوندي بیا به نو د دې کلي د دې یو ښایسته طبیعت یو کائنات چې خدای پاک پیدا کړی دی د خدای د قدرت مونږ سایل به وکړو لاړ به شو وګورو چې نورې څه کیسې دي او هر چېرته چې که غرمه باندې ناست یې که ناشته تاسو کوئ خوشحاله ژوند تاسو ټولو ته غواړم یو هغه ته روانه یم د څارویو فارم دی دا څاروی افغانستان کې نشته په ډېرو هېوادونو کې نشته بس ما په انټرنیټ کې لیدلی خو خوشبخته یم چې دلته ځم او تاسو ته مې بیا په ویډیو کې رااخلم سلامونه قدرمنو لیدونکو دلته یو څاروی دی په افغانستان کې ما نه دی لیدلی نوم باندې هم نه پوهېږم چې هلته به څه ورته وایي خو دوی الپاکا ورته وایي ډېر ښایسته څاروی دی ګازرې یې ډېرې خوښېږي لکه د سوی دا په دې پولین کې دلته یې فارم و زه راغلمه اوس ورځمه دا وګورئ د دې الپاکا دوی هغه یې هم جوړ کړی دی داسې یو حیوان دی دغه دلته دا مېرمن ما ټکټ واخیسته دا مېرمن داسې دا خرڅوي او اوس به ورسم هلته ووایي تاسو به یې وګورئ دا وای پوزې اول هغه کوي او دا وای هغه کېږي دا ګازره ورکومه تاسې ګورئ اوس دوی راپسې راځي دا وګورئ دا د یوې خوښه شوې یم د ګازره یې نور ونه خوړله او ودرېږه دا بل هم ګازره خوري تر اول پوزه لږ هغه کړمه نه خوري دا ښایسته څاروی دی نه پوهېږم د ده غوښه حلاله ده که نه ده ښکلی دی ما په انټرنیټ کې لیدلی و تر اوسه پورې مې نه و لیدلی خو نږدې نه مې ولیده دومره هغه نه کوي غرض نه کوي نو تاسې هم وګورئ او خوند ورڅخه واخلئ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې دته څه نوم ورئ او یا په هغه کې پاکستان کې ایران کې او آسیایي مملکتونو کې خو دوی دلته همدغه الپاکا ورته وایي او اصلي هم نه پوهېږم چې د کوم هېواد به یې ده دوی خلکو ډېرې ګازرې ورکړي دي عزتي ماړه دي دا سوري ته به لاړه شم دا د دوی سوری دی او دلته دوی دمه کوي ولې وای پوزې ورته وچیړئ هغه خوشحالېږي ښایسته رنګ دی د پولین دغه کلی ډېر ښایسته و له پرون راهیسې چې راغلي یو دلته
دا اوس همدا د غره په سر باندې و، همدا لوړې دي ژورې دي. پرون هم تقریبا 5-6 ساعته وګرځېدو، خو ښه ده چې سپورتي څپلۍ مې پښو کړي دي او اوس هم دلته په یو غټ غره نه راکښته شوم لاندې او بېرته راغلم. تقریبا 40 دقیقې مزل مو وکړ تر هغو چې له هوټل نه تر دجې پورې تر هغو چې دلته راورسېدو. ټیکسي په ډېر مشکل سره پیدا کېږي دلته او ترانسپورت سهولت هم په دې کلي کې نشته دی او دغه د الپاکا لیدو ته راغللو او دا یې ډېر ښایسته دی. ته ګوره څومره ښایسته مخ لري، دا هم ډېر ښایسته دی. ته ګوره څنګه ښایسته مخ لري. دا بل یې تور دی. بس دا یو یې درګرده خوري، نور یې نه خوري. او درشکه لاړ. نو قدرمنو لیدونکو دا د دې لیدل مې در باندې وکړله. نو اوس به نور سیلونه مو وکړو چې نور دلته څه دي او نن کیدای شي آبشار ته لاړ شو که نه، هغه ځای ووینو، د هغې نه به هم یو څو سکنډه راواخلو، بیا به نو ماښام ته له خیر سره پراګ ته ځو. پولنډ ډېر خلک ډېر زیات لکه چیکانو غوندې داسې ترش نه دي، داسې یو رقم بېمینې، خو دا ډېر خلک مینه ناک دي او د ویډیو اجازه ورکوي. او پراګ کې چې اوسې یو ښایسته موزیم ته لاړ شي، دلته موزیم کې ټکټ راکړه، ویډیو مې وکړله، هغه هم راسي او دا دلته دوی د هر څه اجازه ورکوي چې ویډیو کوي وایي د یوټیوب لپاره کوم وایي ویک. دا راته راغی، نه غواړي، فقط غواړي راسره ودرېږي، فقط غواړي ودرېږي. په سر چې لاس تېروي بده پرې لګېږي. او نور زه تیزمه چې لاسونه پرېمینځم، نه پوهېږم دا حیوان څه به غواړي، زړه کې به یې څه ګرځي، راځي همداسې مخې ته راځي، خو حمله نه کوي، هغه نه کوي. ډېر ښه دی، بس دی. دا آبشار ته زه راغلم، دا دلته په دې پولنډ کې دی او ډېر مشهور دی. یعنې تقریبا 40 دقیقې موږ د پښو مزل وکړو، ډېر زیات ستړي شو، په غره کې راپورته شولو. دې ته مې چې وکتل دا ما ویل دا به یو غټ ښه لوی آبشار وي، دا خو زموږ مایپار هم له دې نه ښکلی دی، خو داسې بیروبار دی، داسې خلک هغه دي، دا د دې آبشار هغه مې درته واخیسته. په لاره کې مې ماما ویډیوګانې تاسې کولی شئ چې ویې ګورئ. بار بیخي زیات دی، یو ګروپ راغلی، دا غریبانان خبرې نشي کولی، د ګونګیانو ګروپ دی او دوی دلته عکسونه اخلي. تقریبا ټول کوم 15 ځانې ګونګیانې راټول کړي دي، ښځه او نارینه، د کوم ځای نه به راغلي وي. آبشار ته وګورئ،
ښایسته دی دوی ډېر خلک راځي خو زموږ مایپر له دې نه هم ډېر ښایسته دی